ګلبدین نایب خپله لوبډله و بریا ته ورسول. د متحده عربي اماراتو شلاوریزه کرکټ لیګ کې ګلبدین نایب ډېره په زړه پورې زبردسته توپونه ترسره کړل. نوموړي په یو 50 توپونو باندې چټکې 78 منډې جوړې کړلې چې په توپونو کې 5 شپږیزې او 3 څلوریزې شاملې وې. او په نن لوبه کې ظاهر خان هم ډېر ښه وځلېدی چې د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړل. ظاهر خان په څو لوبو کې نه و ځلېدلی خو نن یې ځان ثابته کړ. نوموړي په 4 اورونو کې 34 منډې ورکړلې چې 3 مهمې ویکټې یې هم ترلاسه کړې. مجیب رحمان بیا د ساوت افریقا کرکټ لیګ کې ډېر ښه وځلېدی چې ډېر زبردسته په زړه پورې توپ اچونه یې ترسره کړل. مجیب رحمان په خپلو 4 اورونو کې 28 منډې ورکړلې چې 1 ویکټ یې ترلاسه کړل. افغان لوبغاړي د نړۍ په بېلابېلو لیګونو کې لوبېږي چې ډېر ښه ځلېدلي دي. انشاءالله چې په نورو سیالیو کې به هم ښه ځلېږي. د افغان د لوبغاړو د بریا په هیله.